پس له ډېر وخته مې د افغانستان ملي سرود واورېدل. اقتصادي ستونزې د دې سبب شو چې یو سړی ولاړ سي وسله واخلي د طالب سره یو ځای سي او خپل ورور سره وجنګېږي. هر یو افغان چې دنیا ته راځي د هغه په اکاونټ کې باید $1 میلیون اوسي. بیا هم دا پیسې زیاتې موږ 15 میلیونه متر مکعب اوبه لرو. قیمت $150 میلیارد کې. برق مو د ازبکستان دی، ګاز او تیل مو د ترکمنستان دی، وړه ډوډۍ مو د قزاقستان دی، نور خوراکي توکي د پاکستان، برقي او ټکنالوژي توکي د چین نه واردوو، طبابت مو هندوستان پورې تړلی او ایران پورې تړلی. تاسو د فلسطین او د اسرائیل په شکل به کوم قصه ولرئ. موږ خپل وطن جوړ کړی، موږ بیرته خپل وطن رنګ کړی. یو ډله پاسېده مکتب یې جوړ کړه، بل ډله پاسېده ورته بم یې کېښوده. امان الله خان خپل ټول ارمانونه ګور ته ویوړه. دغه فرهنګي ډیپلوماسي د دې سبب شو چې ټول حکومت یې مړنګ سي. ځینې خلک وایي پیسو سره مینه مه کوئ. هغه چې درته وایي چې پیسو سره مینه مه کوئ هغوی سره بیخي ملګرتیا پرېږدئ. پیسې پیدا کوي، پیسې وګټئ، شرکتونه جوړ کړئ، کاروبار جوړ کړئ، خلکو ته کارونه پیدا کړئ. هندیان هر کال د $9 میلیارد په اندازه خپل هیواد ته پیسې صادروي. نور هیوادو ته ځي، کار کوي، پیسې خپل هیواد ته لیږي. هر یو مهاجر چې دلته راغلی فرصت لري چې د هغه نه میلیونر جوړ سي، د هغه نه بیلیونر جوړ سي. د خپرونې په دې برخه کې موږ د ښاغلي سیام پسرلي نه هیله کوو چې راشي. پسرلی صاحب د هغو ځوانانو له جملې نه ده چې امریکې ته په راتګ سره یو بل فرهنګ رامنځته کړ. هغه فرهنګ دا و چې د پخپله د نورو ته د کاروبار لپاره فرصت برابر کړ. ماشاءالله 2 کتابه یې لیکلي، د پوهنتون استاد پاتې شوی، د اتاقای تجارت ویاند و موږ او دوی په اردن کې سره په یو نړیوالو مسابقې کې سره مخامخ شوي وو. هغه د حکمیت او میانجیګرۍ سره یو همسفر وو. ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو تشریف راوړی ده. مهرباني وکړئ. دا چک داسې کمرنګ. دوستانو السلام علیکم. سلام اچول سنت دی، ځواب ورکول واجب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغه څه لږ انرژي پیدا کړي. د ازادي ورځ ده په خدای. دوستانو زه په 3 دلایلو باندې زیات ډېر خوشحال یم چې نن دلته یم. لومړی دا ده چې پس له ډېر وخته مې د افغانستان ملي سرود واورېدل. خدای شته داسې را باندې ډېر ښه ولګېده، دومره ښه را باندې ولګېده چې د سر ویښتان مې پورته سو او داسې یو رقم د وطن هغه د مینې احساس مې پیدا کړه. داسې زړه مې لږ ډک سو. دا پس له ډېر وخته مې واورېدل، خوشحاله سوم. دویم دلیل دا دی چې دا مرکز مو جوړ کړی، ادرس مو معلوم سو. مصباح صاحب ډېره مننه او تاسو ته ډېر زیات ویل سو، مننې درنه ډېر سوي دي، کور مو ودان. دریم دلیل دا دی چې دلته زموږ معزز مشر ډاکټر صاحب غیاسي صاحب دلته ناست دی. د خپله یو دریاب دی، یو پوهنتون دی. زه تاسو نه غوښتنه کوم چې ځوانانو تاسو ته وایم د مشرانو ته ولاړ سئ، د هغوی نه واورئ، د وطن کیسې واورئ، د وطن تاریخ واورئ، د فرهنګ په اړه واورئ. دوی ژوندي تاریخ دی موږ دپاره، دوی نه واورئ. ډېره مننه. زه خوشحاله یم چې تاسو دلته هستئ. دوستانو زه لږ داسې رک و راست خبرې کوم او بربنډې خبرې کوم. هغه دا دی چې د افغانستان تاریخ ما مطالعه کړی، ډېر زیات مې مطالعه کړه. د امان الله خان نه نیولې تر اوسه پورې دا څومره بدبختۍ چې ګورئ، تاسو سیاسي بولئ، مذهبي بولئ، هر څه چې بولئ، زه اقتصادي او فقر بولم. اقتصادي ستونزې د دې سبب شو چې یو سړی ولاړ سي وسله واخلي د طالب سره یو ځای سي او خپل ورور سره وجنګېږي. بل سړی په اردو کې ولاړ سي او د طالب په وړاندې وجنګېږي. هېڅوک نه غوښته چې ووژل سي، ولې ماشومان ورسره وو، میرمن یې هلته وو، مور او پلار یې وو. ټول ضرورت درلودل چې لاړ سي میدان ته جنګ وکړي، ځان ووژني، ولې خپل اولاد ته ډوډۍ راوړي. افغانستان معدنونه لري، ذخایر لري، امکانات لري. موږ د کلونو را په دې خوا موږ وایو چې 3 تریلیونه معدن لرو. 3 تریلیونه معدن ډېر زیات پیسې دي. ما په یو طرحه باندې کار کوو. هر یو افغان چې دنیا ته راځي د هغه په اکاونټ کې باید $1 میلیون اوسي. بیا هم دا پیسې زیاتې دي.
موږ 40 میلیونه په افغانستان کې او څه د پاسه دلته اخوا شو دا ټول 100 میلیونه افغانان موږ حساب کوزان موږ 3 ترونه معدن لرو یوازې موږ 15 میلیونه متر مکعب اوبه لرو قیمت 150 میلیارډ ډالر کېږي دا ځمکې ټول ورانه ویجاړې پاتې دي 2 میلیونه هکتاره ځمکه موږ کارو نور دا ټول همداسې ویجاړې دي پاتې د کابل نه تر قندهاره پورې د کابل نه تر مزاره پورې د کابل نه تر جلال آباد او هرات پورې دا ځمکې چې ټول ګوري دا ورانه ویجاړې دي شاړې دي دې نه موږ استفاده نه ده کړې برق مو د ازبکستان دی ګاز او تیل مو د ترکمنستان دی وړه ډوډۍ مو د قزاقستان دی نور خوراکي توکي د پاکستان برقي او ټکنالوژي توکي د چین نه واردو طبابت مو هندستان پورې تړلی او ایران پورې تړلی د تاریخ په اوږدو کې بې له جنګه موږ بل هیڅ نه درلود موږ د ازادي ورځ په داسې ورځو کې په داسې وختونو کې لمانځل چې د غونډې دپاره موږ یو سفارت نه خیرات غوښته چې تاسو موږ د ازادي د ورځې د غونډې مصارف راکړئ د ازادي ورځ مو داسې لمانځل په داسې وخت کې چې دغه بیرغ تاسو ګورئ دا په پاکستان کې چاپېده بدبختی دا ده چې من یو چا پوښتنه کوله د یو خارجي ووایي چې د افغانستان کې چې جنگ دی د دې لامل څه شی دی هلته عیسویان دي هلته نور هندوان دي یهودیان دي چې یو بل سره تاسو جنگ کوئ مسلمانانو یو بل نه هلته خو نور مذاهب نشته موږ یوازې مسلمانان یو نو ولې یو بل سره جنگ کوئ بیا راته وویل تاسو د فلسطین او د اسرائیل په شکل به کوم قصه ولرئ مالولا هغه یو پاکستان سره مشکل لرو خو هغه داسې جدي نه دی په خپلو کې سره لګیا یو ولدا چې په خپلو کې یو بل وهو وژنو له منځه وړو دا یو شی دی په تاریخ کې موږ خپل وطن جوړ کړی موږ بیرته خپل وطن رنګ کړی یو ډله پاسې ده مکتب یې جوړ کړه بل ډله پاسې ده ورته بام یې کېښوده بل ډله پاسې ده پل یې جوړ کړه بل ورته بیا بام کېښوده بل پاسې د نساجي فابریکې جوړ کړه د سمټو فابریکې جوړ کړه بندونه جوړ کړه بیا بل همدغه خپل افغانانو کې پاسې ده ورته بمونه کېښوده وایلو زو یو زلمی پیدا سو د امان الله خان په نامه د وطن سره مینه درلود ازادي راوړه بل ډله پاسې ده دومره بازاب کړه دومره وځپل چې اخر مجبور شو د هغه آزاد هیواد نه وتښتي بل هیواد ته ولاړ شي امان الله خان خپل ټول ارمانونه ګور ته ویوړه امان الله خان ارمان درلود چې د افغانستان هر بچی باید زده کړه وکړي تعلیم وکړي هغه د ښځو په حقوق باندې باورمند چې ښځینه باید درس ووایي زده کړه وکړي او د افغانستان په پرمختګ کې سهم سي خپل د مېرمنې نه غوښتنه وکړه چې راسه ولې یو اشتباه یې وکړه هغه فرهنګي اشتباه او تاسو ورباندې بحث وکړه د افغانستان د امان الله خان تر ټولو ستر اشتباه فرهنګي ډیپلوماسي وه دغه فرهنګي ډیپلوماسي د دې سبب سو چې ټول حکومت مړنګ سي او بل اخره مجبور سي چې نور زینو ته ولاړ سي بدبختی همدغه سي دوام درلود خدای د افغانستان موضوعات دي دوستانو اوس موږ په امریکا کې یو دلته نور موضوعات دي زما غوښتنه تاسو ټول نه دا د دوستانو چې پیسې پیدا کړئ دا تاسو همدغه چې جدي وایم دا ځینې خلک وایي پیسو سره مینه مه کوئ هغه چې درته وایي چې پیسو سره مینه مه کوئ هغوی سره بیخي ملګرتیا پرېږدئ پیسې پیدا کړئ پیسې وګټئ شرکتونه جوړ کړئ کاروبار جوړ کړئ خلکو ته کارونه پیدا کړئ هندیان هر کال د 9 میلیارډ ډالرو په اندازه خپل هیواد ته پیسې صادروي نور هیوادو ته ځي کار کوي پیسې خپل هیواد ته لیږي مکسیکویان فلیپینیان چینایان په نور هیوادونو کې کار کوي په لوی شرکتونو کې کار کوي خپل هیواد ته پیسې وړي بل دا ده موږ یو ښه فرصت سره مخامخ یو دا د فرصتونو هیواد دی هر یو مهاجر چې دلته راغلی فرصت لري چې داغه نه میلیونر جوړ سي داغه نه بیلیونر جوړ سي ایلان ماسک پیژنئ ایلان ماسک څوک پیژنئ ټول پیژنئ ایلان ماسک وروره د ساوث افریقا یا د جنوبي افریقا څخه دلته مهاجر سوی نن د نړۍ درجه اول میلیاردر دی جیف بازوس پیژنئ امازان د پاره خو زه مطمئن یم چې 3 بجې د شپې پاسېږي تک ګوره چې یو ډیل واخلو منډه کو ورته یو پاکیج ورسو جیف بازوس خو پیژنئ جیف بازوس د کیوبا نه راغلی نن دلته میلیاردر دی تاسو د مایکروسافت نوم اوریدلی د ګوګل د اډوبي د ایر بی ان بي دا لوی شرکتونه تاسو وګورئ دا د مهاجرو په واسطه رهبري کیږي دوستانو دا د مهاجرو په واسطه رهبري کیږي که واقعا هم په ځان باندې باور لرئ
په خپل فکری قوت باندې باور لرئ نو ورودانګئ دغه موقفونو ته ځان ورسوئ. ما په همدغه ارمان شرکت جوړ کړی د کارپو په نامه مې جوړ کړی په پښتو مې جوړ کړی په دري باندې غږیږم چې افغانان وکولی سي دغه موقفونو ته باید ورسیږي. 10 کاله وروسته باید د مایکروسافت سی او یو افغان اوسي. ولې باید ونه اوسي؟ 10 کاله وروسته د ادابي د کمپنۍ یو مشر باید یو افغان اوسي. موږ تر اوسه پورې په لسو ټاپ بیلیونرانو کې نه په سلو کې نه په زرو کې یو کس نه لرو چې میلیاردر اوسي او د نړۍ په کچه. او موږ تاریخ لرو نوم لرو کومه ده؟ ولې موږ نه یو په هغه ځای کې؟ موږ باید هلته اوسېږو، موږ هلته باید لاړ شو، شرکتونه جوړ کړو. شیرین آغا راغی دلته کور ودان شرکت جوړ کړی، ورکشاپ پرانیستی د مستریتوب دغه تشویق کوي. ټولو باندې موږ باندې فرض جوړیږي چې دلته باید لاړ شو، د دې کار باید تشویق کړو. نورالله راغی دلته خپل کورنۍ سره یو ځای شو او کچن یې جوړ کړی، اشپزخانه یې جوړ کړی. په تاسو فرض دی، فرض عین دی چې دې نه باید واخلئ. ستاسو د غاړه بند وي چې د ایراني نه اخلئ، د پاکستاني نه اخلئ، د هندي نه اخلئ او دې نه اخلئ. دا مې تاسو ته دغه د غاړې بند هغه شرط مې درته وړاندې کړه. ورپسې تېر څه دلته زموږ یو بل ملګری د بیکري جوړ کړی، نانوایي جوړ کړی. په موږ باندې فرض دی چې هغه باید تشویق کړو. دغسې نور شرکتونه باید جوړ سي. زه ستاسو په خدمت کې یم، دا زما مسلک دی. زه ډېر په سیاست نه پوهېږم، ممکن ډېر په ډیپلوماسي هم پوه نه شم، ولې په کاروبار پوهېږم. په کاروبار پوهېږم چې څنګه یې پیل کړو، د کوم ځای نه پیل کړو، څنګه یې پرمختګ ورکړو. سوشل میډیا باندې پوهېږم. په دغه امکانات څه چې د واسې نه پوره وي. ارمان مې دا دی چې افغانان پرمختګ وکړي. زه غواړم چې تاسو ټول میلیونران سي، بیلیونران سي، پیسې ولرئ، ښه موټرې ولرئ، ښه امکانات ولرئ، افغانستان ته پیسې ولګئ. موږ په تاریخ کې خانان پاتې سوي یو. په افغانان پښتانه خو سوداګر خلک دي، موږ سیاسون نه یو. ځکه خو موږ په سیاست کې بایللی تل، ځکه موږ سیاست دپاره پیدا نه یو. موږ خانان یو. دا هغه د خوشحال خان خټک نه نیولی خان و. تر اوسه پورې زموږ ټول افغانان چې دا څومره جنګونه کوي، وژنې کوي، دا د پیسو په خاطر کوي. دا د افغانستان دا مجاهدین چې څومره یو بل ووهه د پیسو په خاطر وکړه. یو هېواد ورته پیسې ورکړه چې خپل بل ورور ووژنه، منډه کړه، هغه پیسو واخیسته، لاړه خپل ورور یې ووژنه. وورکه ورسره پیسې وي، ولې به خپل بل ورور ووژني؟ که د افغانستان دغه د 3 تریلیون معدنو نه استفاده وکړي، ولې باید جنګ وکړي؟ څومره چې پیسې د دوی په کار وي افغانستان ورته ورکولی سي. ولې افغانستان ته د جنگي فکر پر ځای د سیاسي فکر پر ځای اقتصادي فکر وکړي. معدنونو نه استخراج وکړي، زراعتي ځمکې وکاروئ، لوی پروژې تطبیق کړي. د افغانستان یوازې ستراتیژیک موقعیت چې ترانزیتیک موقعیت دی، دې نه موږ په میلیاردونو ډالر عواید لاسته راوړلی سو. که بل هېڅ ونه سي، داسې یو حکومت رامنځته سي چې هلته په ټوله معنا کې امن وي او د خلکو ازادي سلب نه کړي. یوازې د توریزم د سیاحت څخه موږ افغانستان خودکفا کوی سو. د نړۍ ټول هیوادونه او اتباع غواړي چې افغانستان وګوري او لاړ سي. وګوري څه خبره ده، 3 قوتونه پکې ماته وخوړه، ښکته وتښتېدل. دا ځایونه غواړي دوی وګوري. څه وسو؟ نو دوستانو خبرې دا ټول داسې لنډومه، ټول پیسو پورې اړه لري، امکاناتو پورې اړه لري. چې ما سره پیسې او بل افغان مې راسي، ښه ورته قدر وکړم، عزت وکړم، پیسې ورته ورکړم او ما نه کم نه وي، ما سره اوږه په اوږه روان اوسي، څومره به خوند وکړي؟ همداسې ده که نه ده؟ ده دوستانو زه خبرې لنډومه. په آخر کې تاسو ته یو شعر وایم. وایي تر څو چې د وس وي په لوی دریاب کې ګرځه، تر څو چې د وس وي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویالو کې د زوال ګورم نهنګه. موږ د ویالو دپاره نه یو پیدا سوي، په سمندرونو کې لامبو ووهئ او مخ ته ولاړ سئ. ډېره مننه. کور مو ودان. بسیار زیاد تشکر سرلایس محترم. واقعا یک موتیویتر سپیکر هستیم به اصطلاح. خوش باشین. خانه‌تان آباد. بخش اقتصادی کاریابی یکی از مقاصد ماست که ما بتانیم خصوصا برای افغان‌هایی که نو اینجا آمدن فرصت کاری را برش مهیا بسازیم. انشاءالله که به این مسیر به پیش بریم. پر از ما نندارتون لرو د کار نندارتون ټول کولای شي راسي شرکتونه مې غوښتي دي د شرکتونو سره کولای شي وګوري او ځان د کار پیدا کړي. چهارشنبه پورس لورنس کې روز چهارشنبه در لورنس انشاءالله در گروه باز میشه که شریک سازد. آدرس دقیقه
دفتر سرلای صاحب است. اونجا یک نمایشگاه ساخته است، حدود 13-14 شرکت مشهور است و میاین اونجا و شما میشه که انشاءالله همه ما شما ما خود انشاءالله میریم دوستان، اگر آمده بتانید بسیار خوب میشه.